القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم لرونکی دی. دوی ټګي کوي، یعنی په خپل ګمان د الله سره او له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. حال دا چې نه کوي ټګي دوی مګر له ځانو خپلو سره. حال دا چې دوی شعور نه لري، یعنی نه پوهیږي چې ضرر دوی خپل ځان ته رسوي که بل چاته. تفسیر: یعنی دوی دا چیرې ایستل نه په الله تعالی باندې چلیږي چې عالم الغیب دی. الله تعالی جل جلاله په هر څه پوهیږي او په هر څه خبر دی، او نه په مؤمنان باندې څه اثر اچولی سي، ځکه هغوی د خپل رسول صلی الله علیه وسلم په ژبو او نور دلایلو او قرائنو په وسیله د دوی له فریبکارۍ د چمبازي څخه الله تعالی جل جلاله ښه ترا خبرېږي، بلکې د جیب فریب وبال او د هغه خرابي په حقیقت کې هم دوی ته بیرته ورګرځي. خو سره له دې چې دوی د خپل غفلت، ګناه او جهالت د عمله په غور سره ورته نه ګوري او د هغې په نقصان، یعنی د هغې ګناه په نقصان او زیان دوی په زړونو کې مرض دی، یعنی د شک او نفاق، نو زیات کړ دوی لره الله جل جلاله مرض. تفسیر: د هغوی په زړونو کې د نفاق او د اسلام د دین څخه د نفرت او د مسلمانانو سره د کینې، د بغض او د عناد مرض د پخوا څخه موجود و. اوس د قرآن کریم د نزول او د اسلام د شوکت د ظهور او د مسلمانانو د ترقی، نصرت او لوړتیا، یعنی اوچتوالی او لوړوالی د کبله د دوی هغه ناروغتیا لا سخت او درنه سوه. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. او مقرر کړه سوی دی دوی ته عذاب ډیر دردناکه په سبب د دې چې ودی چې درواغ به یې ویل، یعنی اظهار د ایمان سره. تفسیر: د دې درواغ ویلو څخه همهغه د اسلام په اړه د درواغو دعوه چې ویل به آمنا بالله و بالیوم الاخر مراد ده چې مخکې تیر شول، یعنی عذاب علیم په حقیقت کې د دوی د نفاق سزا ده، نه د مطلقو درواغو ویلو. او کله چې وویل چې دې منافقانو ته چې تاسو فساد مه کوئ په مځکه کې، نو وایي دوی وایي بېشکه همدا خبره ده چې موږ هم د اصلاح کوونکي یو په مځکه کې. تفسیر: لنډه دا چې منافقان به ډول ډول فسادونه خپرول او خوښول به یې خبردار اوسئ، بېشکه دوی دي هم دوی فساد کوونکي، مګر نه لري دوی شعور په خپل فساد کې. تفسیر: هغه چارې چې منافقان د مصلحت او صلح په بهانې او پلمې سره کوي، هغه ټولې په حقیقت کې فساد او نفاق دي، مګر دوی نه په پوهیږي په خپل شعور باندې. د قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.